وای پیغمبر علیه السلام دومره حیا درلودل، دومره حیا لکه یو پیغله انجلۍ چې په خپل پوړني کې څنګه ځان پټوي، رسول علیه السلام دومره حیا درلودل. د رسول علیه السلام حیا وایي دا پیغلې نجلۍ لا هم ډېره دومره حیاداره پیغمبر و. د الله د رسول دومره حیا وه. دا بې ادبي خبرې، دا بې ځایه ویناګانې، دا د الله د پیغمبر هسې ویناګانې دا ګرسې ثابتې نه شي. داسې حیاداره پیغمبر و. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د حیا صفتونه خو بیخي ډېر دي. نو پیغمبر علیه الصلاة و تسلیمات د موسی علیه السلام په بخاري شریف په مسلم کې دا حدیث را نقل کړي چې یو ضرر دا و پکې موسی علیه السلام ډېر حیا درلودل، د خلکو سره نه لمبېدی. بني اسرائیل داسې وه چې یو ځای به لمبېدل بس په ګردو پرتګانو کمیسان وکښه، یو ځای به په حوض کې لمبېدل، یو ځای. لکه اوس د عیاشي چې راغلې ده په ممالکو کې د خارجو یا دغه رقم په سعودي کې خپله دغه عیاشي شته، ښځه ونر یو ځای سره لمبېږي، هېڅ فرق په دې کې نه لري. بس بني اسرائیل هم دغسې وه. دا د الله د رسول فرمان دی، ګورې زده یې کړي. د الله پیغمبر القسم د که ولاړ سي، قسم یې اخیستی دی، قسم د که ولاړ سي، که پر تاسې باندې د بني اسرائیلو ګرد عادتونه رانغلل والله که ولاړ سي. حتی حدیث د پای تورې داسې چې حظ نعل بنعل، چې بني اسرائیلو پر کوم ځای قدم ایښدی تاسې بیږدئ، او که بني اسرائیل خپلې مور ته په اعلانیه سره راغلي وه تاسې به راځئ. یعنې هغه ډله یادوي چې د خدای فضل نه یې باندې سوی، او چې د خدای فضل باندې سوی دی هغه به د دغې شانو څخه پاک وي.